احمده زړه مې ده چې یو لپټاپ درته واخلم. بیخي صحیح ده، چلولی خو شې؟ خو ته به یې چلوې، زه به ورپسې شاته ناست یم. د مالداره خلکو چې وینه کمه شي نو انار او سره انګور پکې وینه پیدا کوي، او د غریبانو چې وینه کمه شي نو پالک او ټیپر پکې وینه پیدا کوي. زمونږ د خلکو د ټولو نه غټه وړاندوینه ټلیفون یې کټ که را رسېدو والا دی. احمده، یو کال مخکې مې عصبي تکلیف درلود، نو د ډاکټر نه مې تداوي شروع کړه. ښه دې وکړه. نو بیا یې څه نتیجه ورکړه؟ د ډاکټر فیس او دوا دومره قیمته وه، اوس هم عصبي تکلیف لرم او هم اقتصادي. نن مې خپلې ګرلفرینډ ته وویل که زه مړ شم د بل چا سره خو به واده نه کوې. هغې راته وویل خفه کېږه مه ګرانه، که ته ژوندی یې که مړ یې، تا سره خو یې نه کوو. نجلۍ چې څومره هم هوښیاره وي، د واده نه بعد چې کله د خسر کره لاړه شي نو هلته ورته معلومیږي چې دلته خو زما نه غټ غټ پروفیسران ناست دي. چې سپی ور وغاپي نو موټر به پې ورته وکړي، او د موټر په شا به یې لیکلي وي گذشت خصلت مردان است. وایي چې یو مجرد آیفون 12 اخیستی و، له ځان سره به یې 2 باډیګارډان ګرځول. دا رښتیا ده؟ په افغانستان کې چې چا په خپله خوښه واده کړی د هغه 3 بچیان، او چا چې د مور پلار په خوښه کړی د هغه 9. زمونږ په ګاونډ کې ټول غیرتي خلک اوسېږي. پرون مې یو ګاونډي له لوږې مړ شه، موږ ټولو پیسې راواچولې او 4 پسونه ورپسې حلال کړل.